ځای لکه زموږ ستاسو شادۍ راځي ودونه راځي د زنانې تقاضا جلایي د اولاد تقاضا جلایي او زنانو او اولاد د سړي سره د رواجو د پیغور خبرې مخته کوي او واده به پر موږ دی نه تیری لکه پر موږ چې فاتحه څنګه تیری یعنی دا معنا چې په واده کې موږ آزاد یو نه د دین پابند یو نه د پیغمبر د طریقې پابند یو نه د سنتو پابند یو نه د شریعت پابند یو لیکن دی خواته د پیغمبر علیه السلام د محبت تقاضا راس اوس ته په ایمان کې ستا ایمان په امتحان کې دی چې آیا د زنانې محبت ته غاړه ایږدې د هغې خبره نسې ردولی د اولاد محبت ته غاړه ایږدې د هغې خبره نسې ردولی او که د پیغمبر علیه السلام محبت ته غاړه ایږدې د پیغمبر خبره نسې ردولی نو دغه هغه ځایونه دي چې د انسان د ایمان وزن تلل کېږي که چیرې په دې وخت کې بیا ستاسو د پیغمبر تقاضا پله ګډه ده نه پیغمبر پیژنې نه د پیغمبر دین پیژنې نه د هغه سنت ته ګورې نه د هغه طریقه ته ګورې بیا په دې وخت کې ته د زنانې په محبت کې د اولاد په محبت کې لیونی یې او دا وایه چې په پیغمبر به زما د مرګ بعد شفاعت کوي زه به د هغې په امت کې یم د هغې سره زما مینه ده ما درټول په دې کې ښکاره سړی دروغجني دا هغه د انسان د ایمان وزن کول کیږي او د انسان د خپل ایمان معلومات سړي ته کول کیږي او که زنانه ناراضه سي ناراضه دي سي که اولاد ناراضه سي ناراضه دي سي کمې فضه پرې کیږي په پیغورو د رواج په خاطر پرېږدي سي لیکن هغه فضه دي د محمد رسول الله مخته نه پرې کیږي او هغه ناراضګي چې راځي زما په زندگی کې هغه د زما د عمل سره د محمد رسول الله غیر نه راځي بیا خو ته یقینا د پیغمبر امتی بیا خو ستا په زړه کې د پیغمبر محبت دی او بیا خو ستا په زړه کې د پیغمبر سره مینه ده بیا به د پیغمبر د شفاعت تمه لرې او بیا به د پیغمبر د شفاعت امیدواره جوړیږي